کې الله دا مسله بیانوي اوله چې تحریم او تحریم تحلیل د خدای په اختیار کې ده الکه یو شی چې حرامي خدای به حرامي او حلال به خدای حلالي ته به نه حرامه دویمه مسله دا بیانې چې د پیغمبر ټول حرکات زمون د پاره قانوني حیثیت لري لہذا که پیغمبر وبچ کیم دا به زمون د پاره قانوني په هغه طریقه بچکو چې په کومه طریقه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وبس کړي درېمه مسله قو انفسکم الله خپل بچی او ځانونه د جهنم دی اور نه بچ کړي دا څلورمه مسله الله دې صورت کې بیانوي سیاله ک د نیکانو خلقو نسب اله پیدا درکې س خپل نه کې الکه سره د ما پلار او نکډیر بزرګان تیر سي خپل بد عمل ته هیڅ پیدا نشته ده ټیک د پلار او نکنی کې ته پیدا درکې هغه صورت کې س خپل ختم نیک عمل کنه دا مسله الله بیانوي اول ذکر د عادات دي مومنانو ته بیا بیان د قتال دا او بیا الله خیال کوي دی غیر مناسب مشورې مشکار کېږي چا غلطه مشوره درته وکړه هغه باندې عمل مکوه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سحر مازن اورستو اشاعت و شربت وچکو شربت العسل ورته وای نورو بیبیانو باندې تنګی راغلاله نو هغه مشوره وکړه اشاعت و شربت رسول الله زینب کرا وچکه زینب کرا او محدثین لیکلي دي چې دوه یا درې ورځې ضرورت نه زیات وخت تیر کړ نو خامخا یې بند کړ چې وخت لري ابل بنه ته غوسه ورزي کنه ورزي ټیک ده کنه نو بی عائشہ او چاته سو بی حفصه راځيګه سواله هغه دواړو اتفاق وکړ علی ایتنا دخل علیهن نبی صلی الله علیه وسلم کمن کې پهاري ته پیغمبر راغی ورته ته یا رسول الله تا خود مغافیر بوی راځي مغافیر بد شي ولته عربو کې او پیغمبر په بدوی نه ډېر په ده غناله نو سیوی ته ورغه یا رسول الله تعالی خو بوی راځي هغه له ما خو نور سند خوري خو زینب سره می شاج کړی دي خو زه بیا شاد نه چکم الله وګوره دې غیر مناسب مشورې شکار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ته مو یک دو درې خزي دي خیال کوا او غلطه مشوره درته وکړه شکار نه سي ګوره دا مسله بیانې یا ایها النبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لما تحرمو ولبندئ ما احل الله لك هغه سي الله تعالی د پاره حلال کړی دي تابتغي مردات ازواجکا ته طلب کې خوشحالي د بیبيانو ځکه بیبيانو احتجاج کړو بیبيانو څه کړو او ما ته وګوري پیغمبر به عمل کاو کنه ځکه خزه سي خپاسو دام غټ مصیبت ته خدای به خپکې نه رسړینا خزه سي خپاسو خاون نه دام څه شه ده غټ مصیبت ده نو خدای اس خاون نه خپکې نه نو پیغمبر علی السلام نه بیبيان خپاسو هغه څه کوم د سوک دا کار وکړ تابتغي مردات ازواجکا ته طلب کې رضا د بیبيانو والله غفور رحیم قد فرض الله لكم الله نازل کتا سرفارا تحلت ايمانكم حلال ولد قسمونو والله مولاكم الله مولا تاسو دا وهو العليم الحكيم الله عالم دا او حکیم دا واذ اسر النبي او کله سه مشوره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الى بعض ازواجه بعضی بیبیانو ته حدیثه خبره بیبی شیته ویلې فلما نبأت به سکله بیبی شی بیبی حفصه ته ویلې
واظهره الله علیه او الله تعالی پیغمبر ته اطلاع ورکړه په طریقې د وحی سره. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا ډایرک بیا شی ته ورغی وای خطا ته خو ما ویل چې دا حال مو وای تا ولې بیا افسی ته ویلې. دې ځای مفسرین لیکي دې ځای نه چې د خدای شان د دوه کسانو ته حال مو وای کنه خبره ډیره زری افشا کوي. یو خزو ته به حل نه وای او نمبر 2 چاته یاد دي طالبانو ته د خبرو وکړه هغه بیا حل ډیر وای. دوه کسان ته به حل نه وای یو خزه ته یو چاته طالبانو ته بس دا حل ډیر زره نبی عائشہ ته رسول الله ډار کورغه چې ښا تا ته ما ویل حل مو وای تا بیا افسی ته ولي ویلي. عرفا بعدو پیغمبر پاک بیان که بعض خبره بی عائشہ تا و اعرض عن بعض عرف بعضو ذکر الله تعالی مخ کې ویلو قول قولا سدیده موقع مناسب خبره کوي ښا چې جنگ ته نه جوړ نسی. نو بی عائشہ ته بعض خبره وکړه هغه کې خیر او بعض خبره څنګه کړه دې څنګه مسله ثابته سو چې خزه ته ټول حال مو وای جنگ به جوړ سی. واعرض عن بعض او اعراض کده بعض زکه فتنه راتله یو او که اعراض کو نو دروغ بیا راتله دوا. نو بعضی خبرو رسول الله خاموشي اختیار کړله. فلما نبأ به زکه چې د چا وای زړه کوي هغه حال نه وای نو نه د خزو زړه کوي دا او نه د طالبانو زړه کوي دا. فلما نبأ سکل اطلاع ورکړه بیبي حفصه پاغه سره قالت ویل بیبي حفصه یا بیبي عائشه من انبا که هذا او پیغمبر تا ته چا ویلې هغه ورته وای نبأنی العلیم الخبیر ما تعالی تعالی ویلې ان تتوبا الی الله کتا سو توبه وباسي الله تا دا بخوا فقط صغت قلوبکما ستاسو زړه کې کمزوري پیدا شوه ده. فقط صغت قلوبکما وان تظاهرا او کتا سو دی او بل امداد کوي علی پاغه باندې فان الله هو مولاه الله مولا ستاسو ده الله مولا ستاسو ده او جبريل مولا ده صالح المؤمنین والملائکه بعد ذلك ظهیر او ملائکه پس داغه نستا سملا تړ دي. زکا کتا سودا کار کوي د پیغمبر خلاف نو د پیغمبر مولا څوک ده الله جبريل نیکان مومنان ملائک تاسو ته حاجت بیا نشته ده. عسى ممکنه ده رب ده ان طلق كن كطلاق ورکی دی دیتا الله به بدله کې ورکی ازواج غره ده دینا مسلمانان به مؤمنان به تابعدار به تائبات توبه وستون کې به عابدات عبادت کوون کې به سائحات روزدار به سیبات سیبی به ابکارن باکری به سیبات ابکار. الله تعالی فرمایي یا نو دې ځنه مسله معلومه سو نو تاسو مهرباني وکړئ چې د خدای پیغمبر په نکاح کې الله راوستي تاسو دا څو کوي مهرباني وکړئ کنه خدای تعالی کو پیغمبر ته نور به بیان ډیر ورکوي سي. عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایي وای په مکه کې مونږه ساختو په خزو دې مونږ کنټرولو اوس کله مدینه ته مهاجرت وکړه مدینه کې کلچر غلطو خزه په خاون باندې زور وراوه خزه په چا باندې زور وراوه په خاون باندې زور وراوه. الله تعالی فرمایي خدای خیر کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین اے هغه مشکویل سر په لګي خپل وی دکیږي یا ایها الذین کسانو آمنو ایمان مراوړه ده
قو انفسکم زانو ساتي واهلیکم او بچانو ساتي نارا دی اور نه وساتي او څنګه ور به الله مو دې تنو ساتي وقودها الناس والحجاره خشاک دیغه انسانان او ګټي دي علیها ملائکه غلاظ التب ملائکی وسخته شداد طبیعت کې بسختی لا یعصون الله الکه تاسو مې د جمعه کتاب نو مولکی ښا کتاب پرون مانوم ویلایو عذاب الہی کے کا تصویری البم عذاب الہی تصویری البم مولانا محمد ارسلان اختر غالبا داسې کتاب ده چې تصاویر پکې دي اردو کې لیکل دا اوس 15 روپے قیمت بلري مولانا ارسلان اختر عذاب الہی کے تصویری البم مزدار کتاب نوم ده ډېر بهترین کتاب هغه مولانا لیکل را لا یعصون الله خلاف نکی دی الله تعالی ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الکه دې سوګندی کې او مولا دا غم لیکل دا حدیث او ډېر علما لیکل دا چې جبرائیل امین الله راولېږي چې آدم علی السلام پیدا کاو چې خاطر راوړه او خاطر ورته سو ویلې چې خدای دې پاره ما موړه واپس لاړ او بیا میکائیل او اسرافیل علی السلام راغی او بیا اسرائیل راغی او اسرائیل ورته له زمادم په غزا خدای قسمی چې زه به وړم نو کدا حدیث صحیح ابن عباس نه کړی دا موږ وای دا حدیث د دې ځای مقابل کې غلط ده څه شي دا الله تعالی د ملائکو میشن بیان ک ملائکو میشن څه شي دا لا یعصون الله ما امروا چې خدای ورته دا کار وکړه بیا دا عقل منی نه چې جبرئیل د الله خاطر تراولي غواړي بیا به خاطر رواني زما کيو قسم نه کسل قسم ورکم نه سکیدای دا معنا یا ایها الذین آمنوا اوس مولایانم بلاګان دي چې خله ته چی ورزي هغه وای لک تحقیق پکاري کم از کم سره خبره امام احمد بن حنبل و زو یحیی ابن معین او زید ول رجمی منذ وای نذکینا است خطبه کې وای هغه مولا وای چې قال احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل وای چې ما امام شافعی نه اوریدلی دي و یحیی ابن معین دا څکلمه دا سی خو زولم چې احمد دا حدیث تا اوریدلی ده ما ته والله که خدا حدیث ما ترنه پوری لیدلی حالانکه احمد ته ولکه حدیث یاد دی رسول الله و ذخیره د حدیثو کې دا حدیث نستا خو دې حدیث مولا ویلی چې لکومه خوانه ویلی وای څکل جمعې منځو سه یحیی ابن معین او موږ دواړه خواته ورغلو موږ ته حضرت ته دا حدیث بیا وای هغه احمد بن حنبل روایت کوي و یحیی ابن معین او ته احمد بن حنبل خدا غلا هغه دا حدیث نه ویلی او نه کتل دا ویل ودرګه یو احمد بن حنبل امته یو محدث امته دی مکی هم دا یو امام امته یحیی ابن معین لیکي وای په خپوتره نه راخلاص شول امام ته پکار دی خطیب ته چې هغه داسې مسلې کې چې هغه مسلې محققه مسلې کوي مسلې او مولا او خطیب ته پکار دی چې الفاظم صحیح وای سو وای غټ محدث وای سو وای ترمذی دا او که ترمذی دا ها ترمذی دا غټ مولا بدای و الکا دا سبلای کې مولا سنم دا فتح القدیر سي لیکاله دا ابن حمام نه بای حمام نه همام خضر نه خزیر بیت المقدس نه بیت المقدس بعض نکیر منکر بعض پکلابل او انکر منکر او تو بدل کومه خوا پیدا نکیر منکر ها
بعض خلک قرطبي وای دا قرطبي دا قرطبه سپین قرطبه حسپین کې اوسیدونکو علاقه دا قرطبه او دوی سره قرطبي مصابه ورسې کنه ما بل ورځ واورید یو امام نه ترجمه ویلې زه داسې روانم یغره خواته می چکر واه هغه ولیکل هغه आवाज راغی وای داسې ویلې کنه وای در محتار څه شي تاسو نه پوښتنه کوم څو کتابونه دي شامي ها سودی درې کم دی وای او دا بس د کول غواړي کنه مهم دي د اصطلاحات مهم دي یو څه شي در مختار کم ترکیب ده ها موصوف سی بشابه سیسه آیا بل څه شي ده هغه کم ترکیب ده ها شابسي آیا بل شامی ده نو کم از کم د اصطلاحات یادول پکای راځي پس الله تعالی فرمایي یا ایها الذین کفروا چیرته ناسم جلسه کې ما هم خلک خبر نه چاټ کیږي او د خدای شان د هغه مولا کم ځای کې غلطي کوي خدای تعالی چټي زین تراواچی فهمم نه بل خوا کې مسوچي نو یو پکې وای یا رسول الله څه شي یا رسول الله دا ها ولی منادا مضاف دا هغه څه ویلې یا رسول الله سړی خپاسي دارالعلوم حقانی نه او سړی فارغ سي او غلط عبارت وای یا ایها الذین کفروا کسانو چې تاسو کفر کړی دا لا تعتذروا اليوم او سرما پیش کوي نن ورځ انما تجزون ما کنتم تعملون جزاء بدر کولای سي کوم عمل تاسو کوي یا ایها الذین آمنوا ومؤمنانو توبوا الى الله توبه نصوحا توبه باسي الله ته توبه نصوحا عسى ربكم یقینا رب تاسو ایوک ما دالتا ثوابی کی کتابخانه کې ناسم اطاهر پنځپيري او کتاب لیکل دا سمت الدرار څه لیکل دا ما تعالی کړه سمت الدرار دا او نه مولوی صاحب دا سمت الدرار نه دا سمت الدرار دا ما ته بیا اضافت نه صحیح کیږي دا سمت الدرار دا څه شه دا او دا څه سمت الدرار او اعتراض موکه په ما باندې نو ما بیا ورته چې دا مضاف الیه صفاتونه راځي یا ترکیبي توصیفي راځي بذاتی بیا وانی و خویدلې یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو توبه وباسي الله ته توبه نسوها الله دې موږ تاسو توبه قبول کړي 22 اقوال راغلي دي د توبه کې بس کوم توبه چې خدای قبول کړي هغه توبه نسوه ده الله جل جلاله دې قرآن په برکت سره او دا خسته شپې او ورځې دي او الله تعالی دې توبه قبول کړي ټول اهل اسلام دې پاره دې الله خیر نصیب کړي عسى ربکم یقینا رب تاسو ایو کافر عنکم سیئاتکم الله به گناهونه تاسو ختم کړي ويدخلکم جنات تجری الله به مداخل کی جنتونو ته سبایږي بلان دي داغه نه نورونه یوم لا یخزی الله النبی هغه ورځ الله به رسوا کوي پیغمبر هغه کسان چې دې سره دي نور داغه هغه برواني مخکې د لاسونو د دی او مخکې د دی خي طرف ته او وای ربنا او ربا اتمم لنا نورنا خدای مونږ ترا کې نور واغفر لنا الله مغفرت راکې انک علی کل شیء قدیر امام ابو جعفر قاری د سکله مړ سو په تخته باندې واچاو دی چپ خوانه د زړه خوانه د یو نور خوته کړي جوړه سو سپینا شو دو غندې داس ان پانته او یو قسم سره وړانګه خطا اسمان ته لاړله او اسمان د بسره وړانګه راتله د زړه خواته براتله قاری د ابو جعفر غالبا اتم قاری د قرآن کې نو خلکو بیا ویلې وای دا د قران کریم نور ده څه شي دا الله دې موږ تاسو زړونه کې پیدا کړي بس هغه نور بیا الله په دنیا هم ښکار کوي
او بیا سوای او الله پورا کې مونږ ته نور واغفر لنا الله بخنو کې انك على كل شيء قدير یا ایها النبی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جاهد الكفار جهاد کو کافرانو سره او منافقانو سره او سختی کو پدی باندې زید دی جهنم دا وبئس المصير او پس زید د جهنم ضرب الله مثلا الله بیان یو مثال هغه کسانو د پاره چې کفر کړه دا الکه کسم رپلار او نکدي خلکی اوس دې تا عمل خرابي الله ته خوښ نه وګوره د پیغمبر خزي دی او الله تباہ او برباد کړلې څومره خسته خبره ده ضرب الله مثلا الله بیان یو مثال دا کسانو کفرو سی کفر کړه دا امراه نوح سیاغه خزه د نوح علیه السلام و امراه لوط او خزه د لوط علیه السلام کانتا تحت عبدین دا وی دواړه د تو بندگانو زمنګنا سیاغه نیکانو پیغمبرانو فخانتاهما دوړ خیانتو که خاون سره په ایمان کې توبه فلن یغنی عنهما من الله شیئا دا پنک الله د دین څه شي وقیل او بیا ویلي ادخل النار داخل سی ورته سره د داخلي دونکو نه امولانا بجلیګر الله دې خبر منور کړي ډېر خسته خبره به کوله کوټ کپنی باغ تراغه کپنی باغ ته ایو مسله پیش کوله او یو سړی به کور تراغه ویلې به سلانت په خزي وای مور به ویلې چې غیر لمانه غیر ځانا زمانہ اب دا کیسې ډېره تقریر کوله کلک مولا نو خود کیسې ډېره کوله وای په ورځ یو چڼی ته اغازوی پیسې ورکړلې چې د امام مور رضا کوي تخت وزاد سره او بډای خزه و بالکل بډای و اچړی پس چا و رضا کړل او سیکل پچی کې کېنه ولا غټه پچی بو البته او پسیر داسې چی په واچول دا سامانه لار کې سړی سراغه او زوی ورته چړی ودرګه چیرته روانه و یا رزما و یا پچی کې چی دی وای داسې سامان و نه ته وې زګور ما خزم دا ورته سي خیال کوا اپچی باندې زور کی خیال کو سی پچی خلاص نه کی سی پچی خلاص کړه قتل مور وا وزیر ته ویل سی لعنت په خزو مور ویل اول په ما باندې فخانته مگر د پیغمبر خزه او خیانت وکړ فلم یغنی عنهما دفنک د الله تعالی د عذاب نس شي او بیا ورته داخل سی ورته سره د داخلي دونکو نه وضرب الله مثلا الله بیان یو مثال وګوره د کافر خزه د خوخه خزه ده آسیه بنت مزاحم په جنت کې به د حضرت رسول الله علیه وسلم بیبي وضرب الله مثلا الله بیان یو مثال دی وی خزه د کسانو لپاره ایمان راوړو چې هغه خزه د فرعون وا اذ قالت هغه وخت کې سویل ورابا جوړه کما د پاره یو کوټه په جنت کې او نجات راکما ته د فرعون او عمل د اغنا او نجات راکما ته د قوم ظالمانو نه داس هغه لوی قصه ده تفاسیر کې لیکلي دي و مریم ابنت عمران او مریم څنګه د عمران لور او د پیغمبر علی السلام بیبي التي اغا اسنت فرجا شیخ په لمن پاک دامانه ساتلې وا فنفخنا فی روحنا الله منګه پوکایو کده روح پلنا وصدقت بکلمات ربها او تصدیق ویلو په کلمو در رب باندې وکانت من القانتین او د قانتانو نه الکدلته قانتاتو نه ویلې سی ویلې جواب څه شي دا فرمان بردار کی خبر نه ده کانت مؤنث ته قانتات پکارو دلته قانتین مذکر راول جواب څه شي
جواب دا وو کړي چې تقلید څه شي او یا ټول جواب دا وو چې لم تقصر طاعتها عن طاعت الرجال دې خلک دا چې تاسو ته تابعداري وسره نه کومه نه بسم الله الرحمن او دې آیاتونه لري دوه رکوعات